د زنانو په خېټه کې دننه دوه ماشومان څنګه جوړیږي؟ نو دوه ماشومان داسې جوړیږي په خېټه کې دننه کله هم چې خاوند او ښځه میلاو شي او په هغې دوران کې موږ چې ورته په پښتو کې ګندګي وایو او دې ته په میډیکل کې سپرم او ایګ ویلی شي. نو کله هم چې د زنانه د طرف نه یو انډه راشي او د خاوند د طرف نه یو سپرم راشي او دا دواړه سره میلاو شي، نو په دې دوران کې موږ دې ته په میډیکل کې فرټیلایز ایګ ویلی شو، یعنی زایګوډ ورته ویلی شو، او په پښتو کې به ورته موږ دا وایو چې دا انډه ډکه شوه. نو کله هم چې دا انډه ډکه شي نو بیا دغه انډه په دوو باندې تقسیم شي چې هغه ته موږ ایمبریو وایو په میډیکل کې، او دا ایمبریو بیا په مزه باندې غټیږي او په دې کې دننه ماشوم جوړیږي. او کله چې دا ماشومان پیدا شي نو دا دواړه ماشومان خو به یا جینکې وي یا به هلکان وي، او د دوی چې کوم شکل دی دا به هم ډیر حده پورې یو شانتي وي. دومره طریقه یې دا ده چې کله خاوند او ښځه میلاو شي او د خاوند د طرف نه دوه سپرم راشي او د ښځې د طرف نه دوې انډې راشي او دا دواړه را سره میلاو شي، نو بیا د دې دواړو سپرم او دواړو انډو نه دوه زایګوډ جوړ شي او بیا په دې زایګوډ کې دننه ماشومان جوړیږي په مزه. خو کله چې دا دواړه ماشومان پیدا شي نو دا دواړه ماشومان هلکان هم کېدلی شي، جینکې هم کېدلی شي، او یو هلک او یو جینۍ هم کېدلی شي، او د دوی چې کوم شکلونه دي دا بدل هم کېدلی شي. نو کچری دا معلومات انفارمیټیو وي د خپل فرند سره شیر کې او دغه شان میډیکل انفارمیشن د لپاره اکاونټ در سره فالو کولی شي. شکریہ، الله حافظ.